السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په موبایل باندې ډارک انته ټرانسپیرنټه وایل پیپر ودروئ. بیا به د هغه په بیکګراونډ کې تاسو ته هر شی معلومیږي. نو دوستانو تاسو زما موبایل کتلی سئ چې دا اوس ما په خپل موبایل باندې یو وایل پیپر درولی ده او د هغه په بیکګراونډ کې هر شی معلومیږي. نو دوستانو که چېرې تاسو غواړئ چې ډارک انته ښایسته وایل پیپر په خپل موبایل باندې ودروئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د ډارک انته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د هغه رقمه بیا تاسو راسئ دوستانو په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره دوستانو ټرانسپیرنټ وایل پیپر، د هغه رقم اباوټ ایپ سو، شیر سو، ریډ سو او د هغه رقم پریویسي اینډ پالیسي سوه. نو د هغه رقم ګوره ملګرو تاسو راسئ په ټرانسپیرنټ وایل پیپر باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ټرانسپیرنټ وایل پیپر باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دلته تاسو څخه پرمیشن غواړئ، دغه پرمیشنان به دلته تاسو ټول الاو کړئ. کوم پرمیشنان تاسو ته راځي هغه به ټول الاو کړئ او د هغه رقم به دغه تاسو نو تھینکس کړئ. د هغه رقم ګوره بیا تاسو راسئ ټرانسپیرنټ وایل پیپر او میریر وایل پیپر. نو بیا به تاسو راسئ په ټرانسپیرنټ وایل پیپر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټرانسپیرنټ وایل پیپر باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به تاسو ورته ووایاست چې سیټ ټرانسپیرنټ وایل پیپر. نو کله چې تاسو دوستانو سیټ ټرانسپیرنټ وایل پیپر ووایئ دغه وایل پیپر به ستاسو په موبایل باندې ولګېږي. ګوره دلته ولارې دی تاسو ته هغه وایل پیپر در ښکاره کوي چې دغه وایل پیپر به دا رقم ته وي. نو د هغه رقم بیا تاسو راسئ په سیټ وایل پیپر باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په سیټ وایل پیپر باندې کلیک وکړئ دی تاسو ته دوه اپشن درکوي. اول اپشن ده هوم سکرین، خالي به تاسو د موبایل په سکرین ولاړ وي، او دویم اپشن ده هوم اینډ لاک سکرین، په لاک سکرین باندې به هم ولاړ وي او په هوم سکرین باندې به هم ولاړ وي. نو دوستانو زه غواړم چې دغه دې په دواړو باندې ودرېږي. د هغه رقم تاسو په هوم سکرین اینډ په لاک سکرین باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ هغه وایل پیپر به ستاسو په موبایل باندې ودرېږي. نو ګوره دوستانو زه بیرته له دې اپ څخه وځم. کله چې زه له دې اپ څخه وځم د هغه رقم به هغه وایل پیپر زما په موبایل باندې ولاړ وي. د هغه رقم که چیرې زه خپل موبایل لاک کړم ما موبایل لاک کړئ د هغه رقم که زه اوس بیرته د خپل موبایل لاک خلاصوم هم هغه وایل پیپر زما د موبایل په سکرین باندې ولاړ ده. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې ډارک انته ټرانسپیرنټه وایل پیپران په خپل موبایل باندې ودروئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د ډارک انته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.